یو د ګران کې دا کوم چې لرګي پورته کول ټول دنیا وکړه دا ګوره هغه ورته وارنینګ ورکاو چې مخکې مر راځي کنه په پیټ وهمه هغه وارنینګ ورکاو چې په مر راځي ملک سلام لري کنه نور دې پیټ هغه وارنینګ ورکاو چې ما په مر راځه ګوره ته چې په خپل دفاع به چې سره کوي هغه ځان راځو په بل سره هغه اوټو روان شو دا بالا لګانو وکړه خو چې مې کړه خو ته ما خامخ وینم کړه هغه ورته بیا چې ما په مر راځه چې په درې ځله ما په مر راځه پیټ وهمه په مر راځه وارنینګ ورکاو مهم سړی نه یو نه په پښتون حیثیت په پاکستان کې څه حیثیت لري نه ست پښتون خبره ته څوک وګ نشي دی چوکیدار سړی ستاسو حیثیت چوکیدار خپل نظر ورته زلا شاه په کاین قانون مو کوم چې نو موضوع وانه خو زه پوه شوم چې ستاسو موضوع چې پاکستان سره نور میچونه ونشي بس ولانجه پیدا کی جنگ پیدا دغه دا چې دا ورورم ناسې دا فکر کوم د پښتونخوا دی بس پاکستان پنجاب نه غواړي چې موږ کرکټ وکړو افغانانو دا یو کرکټ پاتې دی دام راته نه پرېږدي زموږ نظامونه چپه کړو 15 کاله د پنجاب نه موږ ته اور لګېدلی زموږ په سر باندې ډالر واغوسته زموږ خویندې میندې بې عزته کړې په تور هم په سپین بولدک زموږ خلک یې مړه کړه د سوات خلک یې مړه کړه د وزیرستان خویندې میندې بې عزته کړې د سوات خویندې میندې بې عزته کړې د ملکن خویندې میندې بې عزته کړې ځوانانو ته اوس وژني دا اوس دا لوبه چې دا ګورئ ای افغانانو لرو برو پښتنو ټولو ته وایم د پنجابي کمال ته وګوره یو ګوتې وکړو ټول پښتانه سره په جنګ کې واچول او صرف موږ ته دغه یو شی دی چې مهاجرو له موږ ځای ورکړی که تاسې دومره تکړه سئ پنجابیانو خو د وزیرستان مهاجرو ته ځای ورکړي ولې خپل اور بند کړو دې باندې بمبارۍ نه وکړي ورکې که نه دا هم مهاجر شوي دا د سوات نه چې خلک مهاجر شو په کچه ګړۍ کې وانه ډول ولې و د پنجاب کې لارې بندې کړي او بس دې ته نه ګوري چې خالي دا مهاجر دي د دې مهاجرو په سر باندې خپله د پاکستان موږ یې نه وي د خپله د پاکستان د امیر لیاقت د صوابۍ چې د پښتون دی هغه چې موږ د مهاجرو په سر باندې د افغانستان د جهاد په وجه باندې موږ یې ټم بم جوړ کړو موږ موټروی واغستې جوړې کړې موږ یې څو تیارۍ واغستې خپله د خواجه اسد د پاکستان وزیر خارجه وایي چې هم یک جعلي جهاد لړه په افغانستان او د دې پښتون ورور سر به خلاصېږي دی اوس زه ګورم چې دی مسافر دی زه یې مسافر کړی ما جنګ او جهاد یې زما کونې څخه راوړی دی د دې ډېر ماتې دغه یو کرکټ دی دا خوشحالي دا هم راته نه پوهېږي دلته پښتون د پښتون سره په جنګ اچولی پنجابی یو خبره وکړي یو ټیپو کې دلته په پنجاب کې ناست دا څنګه د انډیا او دغه دښمني ده ولې په کرکټ کې دا ول دلته کېږي د دې شعیب اختر تاسې تاریخ وګورئ دا هغه کمزورته انسان دی چې د په کرکټ کې کومې لوبې دي چې نه دي کړي هغه چې دی و د انډیا دښمن وایي هغه ورپسې بیټ راغستی بیټ ورپسې راغستی و هربچه سینګ هره لوبه د کرکټ کې په فوټبال کې جنګونه کېږي داسې دا ویډیوګانې وګورئ دنیا سرچ کوي او بیا تاسې دې ته وګورئ که دغه آصف علي او د فرید ملک ترمنځ واقع راغلی خو آی سی سی شته دی که انټرنیشنل کمیونټي شته به معلوم کړي چې ملامته څوک دی ناملامته څوک دی بیا د هغې نه مخکې شعیب اختر دغه کوي چې که زه ومنو ما به څه کړي دی دالخور صرف شیطانت کولی شي دالخور شی نه شي کولی جنګ چې دی دا جنګ دا سړي کار نه دی موږ جنګ نه غواړو وورونو دا لوبه چا ده دا لوبه د چا ده نه غواړي پنجاب دې پنجاب زما نظامونه تباه کړه ما د کرکټ پرېږدي دا راشي وګورئ دا ورو وایي چې موږ پاکستان ته موږ ضرورت نه لرو پاکستان افغانانو ته ضرورت لري پرون دې ورشه د افغانستان خپله پاکستان او افغانستان ته رسېږو چې ما ته پرېږده رومیان را پرېږده د پاکستان خسا ټماټر د پاکستان خسا پاپړ د پاکستان خسا اچار د پاکستان خسا شیونه دا نه انډیا اخلي نه ایران اخلي نه چین اخلي همدغه افغانستان د جنسي تجارت جوړ دی په دې خسا د وی باندې څلورم نمبر د وی چې جوړېدو په دې نور هم خرابوي او دلته دا پښتون زما غاړې ته راغلی چې تا ته ماضیه درکړې وروڼو ته زما ته دا پیسې ودې راکړې تا اول دا وکړه چې دا مهاجر چا را مهاجر کړو زما خو دې ته کور نو ما ته خو دې اور لګولی دلته د راته مدرسې جوړېدلي کوټیس هم رالېږي بمونه هم رالېږي امریکایان هم رالېږي 250 ملکونه هم رالېږي ډالر هم ته اخلي وژنې هم خو دلته پیغور ما ته راکړې چې مهربانه تاسې وروره تاسې مخې درکړې په ما ته قربان کړو وروره تاسو ولې نه تاسې ګوره و پښتون وروره
ته چې ما ته مهاجر وې ته ولې په سعودي کې مهاجر یې ته ولې په دوبۍ کې مهاجر یې چې ته اتنی پاور مې ته د دنیا نمبر 1 رمې ته ولې عربي سره په 1.5 درهمه کار کې ولې دا د باجوړ پنځه مېندې اوس دې سرکونه نه دي راوتي دا سپین ږیري نه دي راوتي دا ځوانان نه دي راوتي دا اوس سرکونه مناسي نو ته د هغې سره نه ودرېږې نو ته به ما سره څنګه ودرېږې وګوره ته خو یې غلط کړی دی چې پاک فوج او پاکستان زنده‌باد او آرمي او دا او دا چې دې آرمي تاسو څه شی درکړي دې آرمي کومه توره کړې دې فوج کومه توره کړې زه په چلنج وایم په دې چلنج تاسې هر یو پاکستانی چې ما سره په چلنج کې وکړم چې پاکستان د اسلام د ډېر ځله مسلمان دی دا دې چې یو تاریخ درته ویم او دې ځله دا ثبوت کوم چې دې پاکستان د جبهلانو ویډیوګانې درته ښیم دا د اسلام دشمن دی دا د انسانیت دشمن دی د 10 لکه بنګالیان شهیدان کړي تاسو چې وایي چې بنګال زموږ دوست دی 10 لکه خو سره جنسي تیری کړي په یو ګولې ویل یو بنګالي مو وایي نو تاسو په ودرو چې یو ګولې د ځای نشي به چې مړ کړو به کارګار او دغه څه چې دا وایي دا دي بلوچستان سره څوک بلوچستان ټول ختم کړ د بلوچستان خو سره جنسي تیرونه راوړل کله دې دغه وایي چې موږ دې درکوي چې دا خبره په دې جنگ کې مړ شو وای دا خبره مو بچیږو دا مشرف په خپل کتاب کې دې لیکلي چې موږ نه ماشوم په امریکا کې ټول لوري په امریکا خرڅ کړه نه کړ د طالبانو هغه نظام چې تاسو د جنرال موګین سره ویډیوګان شي خبره دې راځي چې څنګه کار کوي هغه ویډیوګان چې شاید په امت هغه حکومت شریف مدي د طرفه څخه انا والحق چې د مدرسې په مخ کې دغه کارونه په افغانستان کې د اتفاق کې مدرسې مخ کې نه کیږي په دې منافقت باندې تاسو نه کیږي چې تاسو سره بل شي نشته بس موږ ماجور نه دی ورکړي پاکستان ټول فکر د منافقت په مونږ ته چې مکرمه کوي په انګلند کې نه کېږي نه دي چې څه ویلي کړی ویلي وکړه انګلند والا و چې موږ د مطلب کلی دي د دې ټریننګ کړي ستاسو نه شوي بختر ستاسو چې مکرمه ستاسو د انګلند چې نن باندې کار کوي نه راځي په موږ کار کوي جنرال د انډیا والا نه څه خبرې وانه وړي بس تاسو چې راشي ورو دي په دې دې نو ورو تا کیږي د دنیا خپل په دې کې څه کوي اسلام د هغه په کار پاکستان کې نه وي ما څنګه دې د جلال په کوم کې ملي د پاکستان په کې دي په دې شی په ما افغانستان کې چې امن ورچني امن مړ پاکستان بغیر د مقصد نه یو څه نه کوي پاکستان د مقصد مهم نه دی پاکستان فوج ته د پاکستان د اعلان کړنه دا کار کوي اجازه د اواز کې لیک صحیح کې اجازه اجازه دا څنګه په ماجونه څنګه چې نه پروتونه ورته